د ننګرهار مرستیال والي ولسوالانو سره د ښې حکومتولۍ پیاوړتیا او اصلاحاتو په موخه ناسته وکړه. د ولایت مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی په تعلیمي او روزنیزه برخه کې د مثبتو اصلاحاتو رامنځته کولو، د خلکو سر او مال ساتنې په موخه د امنیت او ثبات پیاوړي کولو، د جرمونو مخنیوي او ولس سره د مؤثر اړیکو پراخولو په موخه سپارښتنې وکړې. ننګرهار کې د عامه ملکیتونو د ساتنې په موخه د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي غونډه وکړه. ننګرهار کې د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي په غونډه کې د عامه ملکیتونو اړوند یو شمېر مهمو موضوعاتو ته کتنه وشوه او پر اړینو اجرایوي اقداماتو هوکړه وشوه. جلال آباد ښار کې د 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د سړک او ویالو جوړولو چارې پیل شوې. د جلال آباد ښار 4مه ناحیه کې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او د ملګرو ملتونو یونپس ادارې په تخنیکي همکارۍ د 400 مترو په اوږدوالي د سړک او ویالو جوړولو چارې پیل شوې. ننګرهار کې پر نشهیي توکو روږدي کسان راټول او پلازمینې کابل ته د درملنې په موخه ولېږدول شول. د ننګرهار امنیتي ځواکونو په جلال آباد ښار کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په لړ کې 68 روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې کابل ته استولي دي. او ننګرهار کې د پروژو پر وړاندې د ستونزو حل په موخه د همغږۍ غونډه وشوه. د ننګرهار اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح په مشرۍ د کورنیو او بهرنیو مؤسسو مسؤلینو سره د پروژو پلي کېدو په موخه په یو شمېر برخو کې د ستونزو حل په موخه د همغږۍ او همکارۍ غونډه وشوه.